أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له سمودیانو سره چې په وادي کې لوی تیږې توغلې وي او د میخونو څښتن فرعون سره دا هغه کسانو چې د نړۍ په هیوادونو کې ډیره زیاته سرکشي کړې وه او په هغو کې ډیر زیات فساد خور کړی په پای کې ستا پروردګار په هغو د عذاب دوره راکوزه کړه. حقیقت دا دی چې ستا پروردګار په څارنځي کې دی. ظالمان دې په دې پوه شي چې د الله په صفتونو کې یو صفت عزیز ذو انتقام، ډېر د قوت څښتن او انتقام اخیستونکی دی، غچ اخیستونکی دی، د خپلو بندګانو غچ اخلي. هغه رب چې په یوه پشۍ باندې یو انسان جهنم ته بیایي او په یوه سپي باندې یوه ښځه جنت ته بیایي، آیا هغه رب به د دغه مظلومو زندانیانو د ظلم او د احوال پوښتنه ونه کړي د ظالمانو او د حکامو نه؟ فانتظروا انا منتظرون. مجاهدو هیوادوالو، د افغانستان د اسلامی امارت سمعي او بصري څانګه په نظر کې لري چې د هیواد د علمي او جهادي شخصیت او د وینا او د عمل د اتل استاد محمد یاسر د وینا څلورمه کیسټه وړاندې کړي چې عنوان دی د پلچرخي زندان. هیله ده چې د پاملرنې وړ مو وګرځي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د اندېښنو په ټالونو کې د خیال او د تصور په سفر باندې پلچرخي ته ولاړم او هلته مې نن د پلچرخي د بندیانو د پایوازۍ اراده وکړه او د پلچرخي زندان ملاقات ته ورغلم. دا د غم کور چې هر افغان یې د نامه د یادېدو سره د زرهاوو غمناکو تراژیدو قصو تاریخ را په یادوي. کله چې د پلچرخي نوم یاد شي نو د پلچرخي کمکی ښارګوټی د سړي ذهن ته نه راځي. د ارزان قیمت کلی کور او شاوخوا خلق چې هلته میشته دي هغه د سړي په ذهن کې نه راځي. د پلچرخي د نامه سره د پلچرخي د زندان تور داستان، د زرهاو شهیدانو داستان، د پولیګون د شهیدانو داستان، د کمونستانو او د ملحدانو د ظلم او د ستم او د طغیان دوره او د هغوی کارنامې هره لحظه د سړي ذهن ته راځي. افغانستان د خلکو دا امید وه چې دا زندان به د مجاهدینو په کامیابۍ سره بیا د ظلم او د ستم د آه او د فغان نه خلاص شي، خو دا د غم کور د غم په ورځ جوړ شوی دی. د په دروازه اوس هم د پایوازۍ ازدحام دی. زړې ښځې د انتظار په حال کې په خاورو کې د دروازه کې د ضابط صاحب د ترحم په انتظار باندې ناستې دي تر څو چې ورته د خپل مظلوم او اسیر د زړه ټوټې د دیدن او د ملاقات فرصت ورته میسر شي. خو دا د کبر او د غفلت یونیفورمونه کله هم د دې احساس نشي کولی چې د کونډې مور په زړګي کې کوم غم دی او په څه اسرو او تکلیفونو باندې دې ځای ته رارسېدل او د هر ملاقات لپاره د پایوازۍ پیسې دې د چا نه پور کړي دي چې د خپل لوی شوي یتیم د شهید د بچي
د پوښتنې دپاره چې اوس هم د ظلم زنځیرونو کې تړلی دی پایوازي وکړه. ای د ظلم کوره، ته د شهیدانو په وینو باندې موړ نه شوې. ای د ظلم ځایه، ستا د 13 کالو بندیان، شهیدان، زخمیان، معدومین، په زولانو کې وراسته شوي انسانان، د هغوی غوښې واډوکي ستا د حرص ګېډه در مړه نه کړه چې اوس د هم په زنځیرو کې د دې هېواد معصوم بچیان، مجاهدین، حافظان د قرآن، علما او دینداره انسانان شپې ورځې تېروي. غواړم ستا دروازه در خلاصه کړم تر څو د اسلام د نازولیو بچیانو پایوازي وکړم، تر څو د هسې مظلومو انسانانو چې د الله په اسره پراته دي او پایواز نه لري د هغوی د حال پوښتنه وکړم. د پنجرو په منځ کې په زنځیرو تړلي انسانان چې د عادي انساني ژوند له امتیازاتو نه هم محروم دي، د هغوی حال ته یوه لنډه کتنه وکړو. د ستا هر قدم، هر لویشت د ظلم د داستان یو کتاب دی. ستا لویشت ستا هر قفس و هر حجره، هر ونګ و هر دلیز داستانونه دي د دې ملک د حسرت و د غم قصې دي. کاش کې تاریخ نویسان دلته راغلی وای، ستا د دیوالو هغه یاداشتونه یې لیکلي وای او هغه یې درج د تاریخ کړي وای چې د یو مظلوم انسان د ژوندانه آخر خاطرات پرې لیکلي دي. هر یاداشت یې، هر یادګار یې بل داستان و قصه ده. مختلف عبارات، مختلف عناوین په مختلفو اشکالو باندې او په مختلفو تعبیراتو باندې لوستونکي ولیدونکي ته په ذهن کې تاریخونه ور یادوي، عبرتونه ور تازه کوي. زه هم چې ستا سیاسي وینګ ته ننوتم، د 53 کال اجوزا د شپې شهیدان او د هغوی کارنامې، د هغوی مقاومت قصه مې چې کومه اورېدلې وه هغه ذهن ته راغلی. کله چې ستا دهلیزونه او پنجرې او قفسونه مې ولیدل، زمونږ د جهاد د طولاني دورې د تقریبا 1,400 شهیدانو سلګۍ مې سترګو ته ودرېدې چې څومره د بېکسۍ او د حسرت په حال کې به شهیدان شوي وو. هغه کمونستانو چې داسې قتل عام کوله، هغوی نه وو خبر چې یو وخت به دوی په داسې حال کې ژوند کوي چې د دوی شعارونه به په دیوالو باندې بې لوستونکي پاتې وي. دی کمونیزم به بیرته په شا باندې ګرځېدلی وي. دا کمونیزم به بیا د کپیټالیزم په خدمت کې واقع شوی وي او دوی به د استعمار او د امپریالیزم ګوډاګیان ګرځېدلی وي او د دوی شعارونه به د مارکسیزم د فلسفې سره هسې تاریخ په زبالهدانۍ کې پراته وي. که دی پوهېدی چې د دوی د کمونیزم عمر به دومره لنډ وي، زه ګمان کوم چې دوی به دا ظلمونه نه وو کړي. که دی پوهېدی چې د دوی مارکسیزم او فلسفه به پس د سوسیالیزم او کمونیزم نه بیرته په کپیټالیزم او په امپریالیزم باندې ختمیږي، دوی به د دغه مظلومو انسانانو ککرۍ ژوندۍ ته خاور لاندې نه وي لاندې کړي. هغه انقلابیون، هغه د کارګر د داسو د چکش مبارزینو چې پرون مسلمانان د پرولتاریا د دیکتاتورۍ په نامه باندې وژل، دیموکراتیک خلق د دیموکراسۍ په نامه وژل، هغه نن د بوش د غربي دیموکراسۍ خدمتګاران شول او د اسلام بچیان بیا په زنځیرو زولنو کې د امپریالیزم د مشرانو د خوشحاله کولو په خاطر او د $100 د ګټلو په خاطر باندې بیا تعذیبوي. دوی خو به ویل چې تاریخ به عقب بر نه گردد، خو نه پوهېږم چې دی به اوس څه تعبیر ورته کوي چې دا سیر د تکامل د تاریخ څنګه پس د کمونیزم نه بیرته کپیټالیزم او ارتجاع امپریالیزم ته ور وګرځېدله.
پرون هم د دیموکراسۍ په نامه خلک وژل او نن هم د دیموکراسۍ په نامه خلک وژني. خو دوی پرون هم د ډوډۍ او د کالیکور مزدوران وو او نن هم د یوې مړۍ ډوډۍ دپاره مزدوران دي. او اسلام مونږ ته د دې ښه تعبیر کړی دی چې الکفر ملت واحده، کفر ملت واحده دی. کفر د اسلام دښمن دی او د مسلمانانو وینو ته تږی دی. په هر نامه چې کولی شي چې د مسلمان وینې تویې کا تویوي او په هر نامه باندې چې په مسلمان باندې ظلم کولو قادر شي دا ظلم کوي، خوا چې د کمونیزم په نامه وي او خوا که د امپریالیزم په نامه وي. د اسلام کور دی د غیشو هدف او نشانه دی او په مسلمانانو باندې عام یرغل راوړی دی. اوس په داسې حال کې چې د کمونستانو او د هغوی د انقلابي حکومت هیڅ آثار او نمونه نشته او د هغوی تیوریسنان، لیکونکي او لوستونکي او د هغوی فوجونه او جنرالان ټول د غربي امپریالیزم په خدمت کې سلامي ولاړ دي او د دې شعارونه اوس هم د پل چرخي په دیوالو باندې لیکلي دي چې ویلي دي مرګ بر امپریالیزم جهانی، زنده باد انقلاب سرتاسري کارګران جهان. چې هیڅوک نه پوهېږي چې دا شعار چا لیکلی دی، د څه دپاره لیکلی او نه مراد له امپریالیزم نه څوک دی. خو پل چرخي دا د ظلم کور پرون هم د مسلمانانو د آه او د ماتم ځای وه او نن هم د مسلمانانو د آه او د ماتم ځای دی. پرون هم د مسلمانانو خویندې او میندې د دې په دروازه باندې د اوښکو د وینو او د غمونو سره ولاړې وې او نن هم د مسلمانانو میندې خویندې د زندان په دروازه کې د انتظار په حال ولاړې. پایوازی، آفتابی، وینگ، موجودی، تلاشی، قروانه، گزمه، دریش، امنیت، ولچک، قفس، قلف، زنجیر، قمچینه، اعتصاب غذایی. دا هغه اصطلاحات دي چې د دې پل چرخي په مدرسه کې سړی نوي زده کوي. هر اصطلاح خاص مفهوم لري دلته چې په نورو ځایو کې سړی نه پې پوهېږي. د پایوازۍ په هکله زیات مشکلات موجود دي. اول دا چې هر ورځ د پایوازي اجازه نشته ده. په هفته کې یو ور یا په 2 هفتو کې یو ور یو بندي حق لري چې څوک یې پوښتنه وکړي. دوهم دا چې په معینو ساعتونو وختونو کې به هلته انتظار وباسي. دریم دا چې په دروازه کې چې کوم د کارت پیدا کولو او د لیکلو دپاره به معذف پیرهدار او پولیس ته رشوت ورکوي. څلورم دا چې څوک چې خپل بندي ته یې څه میوه او ډوډۍ راوړې وي د هغې میوې او د خپل هدیې نه به د موجودو پیرهدارانو او مسؤلینو کسانو برخه کوي. یوه ښځه زړه ښځه چې ولاړه وه او د تلاشۍ د پولیس صاحب منصب یې ترنه پوښتنه وکړه مادر از کجا آمدی؟ دی ورته وی از کاپیسا بچیم. ورته وی برای ما چهارمغز تو چهارمغز نه آوردی؟ دی زړې ښځې ورته وی چې بچیم خدا بچه تو رم بندی کنه که تو چهارمغز بخوری. دا یوه نمونه وه د یوې زړې ښځې د زړه د آه او د فغان او د درد چې یوه مناقشه واقع شوه. داسې مناقشاتو او د سوال و ځواب په هزارها مثالونه چې سړی ته دروازه نه ننوځي آر وي او ویني غمناکې تراژیدي قصې آر وي. بل دا چې هلته به خاصې مختلفو تلاشیو باندې تیریږي او په دې تلاشیو کې په غیر انساني او غیر اخلاقي ډول باندې تلاشي کیږي او بیا به مختلفې ټاپې
او امضاګانې پې کېږي او په هر پاټکو په هر دروازه کې به خاص امضا کېږي او هر چا ته به لاس ورښکاروي چې څو امضاګانې پې شوي تر څو چې سړی د خپل محبوس ځای ته رارسي نو د لاس نه یې تیاره د قدیمه محکمو و د قوالو او د سندونو یوه صفحه جوړېږي چې په مختلفو امورونو امضاګانو ټاپو نه د لاس د مړوند صفحه ډکه شوي تر څو چې بیرته دا سړی وځي او د خپل مطلوب سړي سره ګوري که دی 10 دقیقې ملاقات کوي نو دا ملاقات به د ده ټوله ورځ ترنه اخلي او ټوله ورځ به دی د 10 دقیقو ملاقات دپاره په زرهاو احتیاجونه او تکلیفونه تیروي دیموکراسۍ او د ازادۍ دعوه لرونکي چې دا ادعا کوي چې دلته موږ دې ملک ته ازادي راوړې د ازادۍ نمونه خو یې دا ده چې سابقه پل چرخي چې د کمونستانو د زندانیانو دپاره بس وه د غربیانو د زندانیانو دپاره کافي نه شو چې 2 بلاکه یې نه وي پکې تعمیر کړل چې یو بلاک د بګرامو د ګوانتامو د بندیانو دپاره تخصیص کړی دی او بل بلاک د مخدراتو د بندیانو د قاچاقبرانو دپاره تخصیص کړی په افغانستان کې د زیاتو زندانونو زیاتېدل او د نوې زندانونو جوړېدل دا علامه د دې ده چې دا حکومت د ملک ته ازادي راوړي او د ازادۍ د مقتضیاتو د لوازمو نه دا دي چې باید زندانونه زیات شي په عربي کې ضرب المثل دی چې سخي سړی وي هغو ته کثیر رماد وایي و د سخي سړي دنغري یې ډېرې وي او د ظالم پادشاه په زندانونو باندې پیژندل کېږي چې زندانیان یې زیات وو زندانونه یې ډېر وو دا علامه د ظالم حکومت ته دې غربي دیموکراسۍ د تیوریسنانو او دعوه لرونکو نه زه سوال کوم چې ولې د باغ وحش کتنه د پل چرخي ته پایوازۍ نه اسانه ده راځئ چې د پل چرخي د بندیانو ته د کابل د باغ وحش د حیواناتو د لیدنې او د سایل قیمت ورکړو او د هغې په سترګه ورته وګورو راځئ چې د مظلومو انسانانو ته انساني حقوق پرېږدئ حیواني حقوق ورکړئ زه دوی ته پیشنهاد کوم چې لکه څنګه چې د باغ وحش د زیارت او د سایل دپاره ټیکټ وضع کړی دی او خلک په یوه ټیکټ سره په اسانۍ سره په ټولو قفسونو باندې ګرځي د پل چرخي د پایوازۍ ته هم یو ټیکټ وضع کړه چې هر څوک ورځي هغه ټیکټ واخلي او په ازادۍ سره هر قفس چې دی ګوري او په هر قفس کې چې د هر حیوان سایل کوي په ازادۍ دغو سره سایل وکړه او دغو د ملاقات دپاره ودرېږي وخت چې دا حق د باغ وحش حیواناتو ته ورکوئ چې هر څوک په ازادۍ سره د 2 روپیو 5 روپیو په ټیکټ اخیستو سره دغو سایل کولی شي دغه حق د پل چرخي د بندیانو د سایل دپاره ولې نه یې قایل چې خلک د دوی سایل وکړه آخر د قفس و تر شا خو د دې خلکو ته د خلکو د ملاقات اجازه ورکړئ چې په اسانۍ ولیدلی شي بیا د ټول محدودیتونه چې یو قانون ورته جوړ کړی دی د یو عالم مادو سره او د یوه پایوازي د یوه بندي پایوازي چې 15 ورځې غاړي او 15 ورځې به ورته انتظار وباسي بیا به یوه ورځ ورته وخت مصرفوي او بیا په سلهاو افغانۍ رشوت ورکوي او کرایه به ورکوي تر څو چې ته 10 دقیقې د یوه بندي ملاقات وکړې دا د کومې دیموکراسۍ مقتضا ده چې باید داسې حالت راشي خو راځئ اسانه خبره کوي نوم پرې نه باغ وحش کېږده ټیکټ پرې وضع کوي او هر څوک چې راځي ملاقات یې دې وکړه دا یو پیشنهاد کوم چې دې بندیانو ته د باغ وحش د حیواناتو حق ورکړي دلته په یوه قفس کې تقریبا د 100 نه تر 200 پورې خلک بندیان وي ټول مختلف المزاج مختلف النوع خلک مختلف الطبایع او مختلف طبیعت خلک 200 خلک په یوه قفس کې اچوه په شریکو تشنابونو کې دروازه هم نه لري او اوبه هم ورته 24 برابر نه وي چې ډېر وخت اودسونه هم په تیمم کوي او کمودونه هم بې اوبو نه استعمالیږي
یو تلویزیون ته اتڼ کوي او بل په تهجد باندې ولاړ وي، یو لیونی وي د لیونتوب چیغې وایي او بل حافظ د قرآن وي په زوره تلاوت کوي. د دغسې ژوند شریک ژوند د دې خلکو مثال دا دی لکه په باغ واش کې چې سړی زمری او لیوه او ګیدړ او پسه او غرڅه ټول سره یو ځای کوي. آخر چې په باغ واش کې د حیواناتو د هر حیوان د طبیعت د ډوډۍ د طبیعي ماحول او دغو د ژوندانه د لوازمو مراعات کوي، دغه مراعات د دې قفسونو په منځ کې د مظلومو د انسانانو د طبیعت مراعات ولې نه کوي؟ ولې دلته څوک داسې نه کوي چې راځي د څوک چې ټول منځګزاره دي تلاوتونه کوي تهجدونه کوي دا یوه قفس ته کړی، او د څوک چې رقص او ډانس او تلویزیون او ساز او سپجاز باندې مصروف دي دا یوه قفس ته کوي چې تر څو د یو بل د اذیت سبب نشي. خو د تفرقه انداز او حکومت کن سیاست دی په همدې باندې سره اچولي وي چې تر څو د دې په منځ کې جنګونه وي او د مسؤلینو د موظفینو دپاره د رشوت اخیستلو زمینه برابره شي. چا چې د زندان لایحه جوړه کړې ده او چا چې د قوانین ورته جوړ کړي دي هغوی ولې په دې کې د باغ واش د قواعدو د لوایحو نه کار نه اخلي؟ زه وایم چې په باغ واش کې د باغ واش د یوه مار دپاره ژوندی کفترې اخلي او د باغ واش د مار دپاره ژوندی کفتره ورکوي چې تازه غوښه وخوري. دا د پلچرخي زندانیان د اوښ په غوښه باندې ولې نه دي ماړه بیچارهګان؟ آخر دوی د باغ واش د مار قیمت او ارزش هم نه لري ستاسو په قاموس او په قانون کې؟ تاسو حساب وکړئ چې په یوه زمري باندې په باغ واش کې څومره مصرف کیږي او په یوه مجاهد باندې په پلچرخي کې څومره مصرف کیږي. آخر د مجاهد ته چې نن د انګریزانو د امریکایانو او د ناتو لښکرې را په ګونډو کړي دي دغه مجاهد ته خو د باغ واش د زمري په سترګه وګورئ او دغو په اندازه خو ورته مصرف قایل شئ او دغو په حقوقو خو ورته قایل شئ. هغه باغ واش کې زمریان هم او لیوان هم نر او ښځې سره یو ځای کوي د دې په خاطر چې خوشحاله وي. خو د دې بندیانو سره دلته د ښځې د ملاقات انتظام نشته دی بندوبست. دا د حقوق بشر دعوادارانو چې هره ورځ په رادیوګانو کې د ښځو سره د تاوتریخوالي داستانونه لولي او ډنډوره اشاره کړې ده چې په افغانستان کې په ښځو باندې تاوتریخوالی دی. دا د پلچرخي د زندانیانو ښځې چې په کالونو کالونو د خپلو مېړونو نه مسافرې دي او هغوی ته د خپل مېړه سره د ملاقات او د یو کېدو انتظام نشته. دا هم په تاوتریخوالو کې راځي که نه راځي؟ دا هم په ښځه باندې ظلم دی که نه دی؟ دا هم په فامیلو په اولادو په ماشومانو باندې ظلم دی که نه؟ په دې کې د ماشومانو د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي او که نه لاندې کېږي؟ آیا دا هم په انساني حقوقو کې حساب کېږي که نه حسابېږي چې دا ښځه په کوم ظلم باندې په کالونو کالونو باندې د خپل مړي نه مسافره ده؟ آیا دا ظلم تر هغې نه زیات دی چې کوم مړه خپله یوه ښځه یوه سفر ووایي نو بیا به حقوق بشر چغې وایي چې مړه خپله ښځه په سفر ویلې ده؟ آیا دا د مړه چې خپله ښځه یوه سفر وایي او د هغې چغې په رادیوګانو صدای بي بي سي صدای امریکا کې ټولې دنیا ته وراروئ؟ دا ظلم تر هغې نه زیات دی چې ښځې د بړنګو سره په نکریزو لاسونو د اختر د خوشحالۍ نکریزو سره د قندهار او د پنجوایي په خاورو باندې ژوندۍ خښې کړې؟ آیا هغه ښځې چې هلته بېکوره کېږي د بمبارد په نتیجه کې او هغه ماشومان چې هلته ژوندي په کورونو باندې کېږي دا د کورني تاوتریخوالي په قالب کې راځي که نه راځي؟ حقوق بشر چېرته دی چې د دې زندان منځ ته راشي دلته اول واخلي چې ولې 200 انسانان په یوه قفس کې اوسي؟ ولې دغه انسانانو ته د حیواني ژوند سهولتونه هم نه دي برابر؟ د دیموکراسۍ دعواداران چېرته دي چې راشي دې قفسونو ته منځ ته راشي؟ عجیبه دا ده چې یوه قفس ته ورغلم چې ډله ډله مختلف نوع مختلف مزاج لیونیان هلته سره یو ځای شوي وو. پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دي؟ چې دا لیونیان دي. ما وویل لیونیان څنګه بندیان دي؟ لیونیان خو په هېڅ قانون کې مکلف نه دي، خو یا باید غیر مکلف حساب ورسره وشي لکه چې د عبدالرحمن سره حساب وکړه چې معاون د وزارت عدلیه اعلان وکړ چې دا خو لیونی و او لیونی زموږ په قانون کې غیر مکلف دی په شریعت کې دی په خاطر موږ خوشی کړه. نو ما وایي چې ما خو دا اورېدلي وو چې تاسو لیونیان خوشی کوئ ځکه لیونیان غیر مکلف دي.
دا په لسهاوو لیونیان چې د پل شرقي کې تقریبا یو دارالمجانین ته نه جوړیږي دا لیونیان یې د څه دپاره ساتلي دي. هغه سړي راته وخندل وی هغه خلک دي چې هغه پاپ تر شا ولاړ وي سفارش وکړه هغه خلک خوشي کېږي دا خو مسلمانان دي. یو لیونی وه چې په 24 ساعت کې تقریبا 20 ساعته به د مسلسل چیغې ویلې چې د دې چیغو نه به نورو خلکو هم خوب نشوی کړی. خو بیا هم د دې لیوني چیغو ته نه د حقوق بشر خلک راغلل چې غم یې وخوري، نه د وزارت صحي ډاکټرانو غمخورۍ ته ورته راغلل. ما ورته وویل بعضې خلکو ته چې راځئ دغه خلکو ته یا غیر مکلف کې په ضمانت یې خوشي کوي تر هغه وخته چې صحتیاب شي قادر د دې شي محل د محاکمې وګرځي بېرته یې محکمه د راوغواړي د دعوې دپاره. او یا که دا نه کوئ وزارت صحي ته یې ور حواله کړي چې په دارالمجانین کې ته تداوی لاندې شي. او یا که دا هم نه کوئ په داخل د پل شرقي کې ورته یو دارالمجانین جوړ کړئ، یو خاص وینګ ورته تخصیص کړئ چې دارالمجانین ولري، ډاکټران ولري، او یو وینګ لیونیانو ته ورکړئ، یو وینګ پوډریانو ته ورکړئ. عجیبه دا ده چې په بعضو وینګونو کې پوډریان ګنګس پراته دي او دا ټوله مبارزه د مخدراتو چې جاري ده هغو دا ونه شوی کولی چې د پل شرقي د منځ معتادینو ته یو تربیتي ریبلیټیشن سنټر جوړ کړه چې دا خلک د اعتیاد نه خلاص کړه. دې ته م اهتمام نشته. نو زه نه پوهېږم، زه غواړم دا غږ د حقوق بشر علاقمندانو ته ور ورسوم چې که نور معتادین نشي جوړولی دا د پل شرقي معتادینو ته خو یو صحي او تربیتي پروګرام جوړ کړئ چې دا خو د اعتیاد نه خلاص شي. دا خو تیار په قفسو کې دي، که دې ته څوک پوډر ور ونه رسوي او کوټه قلف شي او ډاکټر دوا ورکړه دا به ولې دلته د احتیاط سره پاتې کېږي؟ احتیاط خو ډېر اسانه ختمېږي دلته، دا ولې دوی په احتیاط کې پاتې کېږي؟ خو هېڅوک هم د دې غمه نه خوري. او د دې نه بله دردناکه خبره چې بلې خوا ته ورته وشم واړه ماشومانو منډې وایلې. ما ورته ویل چې دا څه کوي؟ د چا نه مې پوښتنه وکړه دا وړ ماشوم څه کوي؟ دا هم بندي دی. ما دې څه ظلم کړی دی چې دا بندي دی؟ وایي دا ماشوم خو مور یې بندي ده، د مور سره بندي دی. نو ما ورته ویل چې دا کوم قانون دی چې د مور په جرم باندې ماتپالو ته جور ورکول کېږي؟ د غربي دیموکراسۍ د حقوق بشر د ټولو په ټنډه باندې تور داغ دی.